تازه خبر د طالبانو د بهرني چارو وزیر د قطر رسیدو سره سم امریکایي پلاوی هم قطر ته رسیدلی دی. امریکایي پلاوی او د طالبانو پلاوی به د څه په اړه خبرې وکړي. تازه کوم جزئیات راغلي دي حال یې را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. امریکایي پلاوی به له طالبانو سره وویني، خو زلمی خلیلزاد په پلاوي کې نشته. دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو او قدرت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی چې له طالبانو سره په څو کلونو کې څو پړاوه خبرې وکړي او له ملا برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ، په دغه پلاوي کې غړیتوب نه لري. دغو چارواکو رویټرز ته ویلي چې دغه پلاوي به په ترکیب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یعنی USAID چارواکي او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي. دوی زیاتوي دغه پلاوی به په طالبانو فشار راوړي چې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو هغو کسانو د وتلو خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي، او هم به له طالبانو څخه د امریکایي تبع مارک پرسک د خوشي کولو غوښتنه وکړي. د دغه پلاوي په لومړیتوبونو کې به دا هم وي چې طالبان خپل ژمنې هغه ته متحد وبولي چې اجازه ورنه کړي القاعده او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان څخه د خوندي پټنځای په توګه کار واخلي. هغوی به په طالبانو فشار وارد کړي چې بشري مرستو ته د لاسرسي بهیر ښه کړي چې د امریکایي چارواکو په خبره د اقتصادي انقباض مخه ونیول شي، که څه هم د مخنیوي احتمال ډیر کم دی. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکایي ټیم په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مرستیال ټام ویسټ او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID لوړپوړي استازي سارا چارلس شامل دي. د طالبانو لخوا به د دوی د کابینې غړي په خبرو کې برخه واخلي. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط رویټرز ته ویلي د خبرې زموږ د هغو عملي تماسونو برخه دي چې له طالبانو سره په هغو مسایلو باندې لرو چې زموږ ملي ګټو ته اهمیت لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.